اته بجو شاوخوا چې زه د کور نه راووتم د کورس ته تلم. کورس ته د دوی یو دوکان دی چې دوکان ته ورغلم. ما دوی نه سامان واخیسته. سامان مې چې واخیسته هغه نه بعد دی اول یو موټر ته ورته ویلې چې بازار ته ځئ. ده ورته ویلې هو د مخ ویلې که سپارلي والا د سپارلي کوي چې کېناستو له د یو کس راغی بل هم کېناسته. یو مخې سیټ کې یو شا سیټ کې د موږ سره ناستو چې ناستو اتې د محبس نه لږې خواته لاړه. موږ ورته ویلې محبس نه یې خواته ځې موږ نه در سره ځو. اته دی ویلې نه د محبس نه یې خواته نه ځو. د یو چې اتې دغه ته یې وویلې یا ته منډه وکړې د موټر ټیر خو مخ خراب نه وي چې هغه کوس د موټر ټیر یې وکوت. اتې ورته ویلې مخې ټیر خراب ته شا سیټ کې به کېنو. شا سیټ ته راوخوت اتې د محبس نه لږ خواته. ما ورته ویل ته موټر ودره زه نه کوزېږم. اتې دی ورته غږ وکړ چې حاجي وینیسه دغه ټیم کې یې ونیولو. اتې سترګې راباندې پټې کړې. بیا لږ مزل یې په خامه کې وکړ. اتې راته وویل کور ته یې نه باسلو. اتې راته ویلې نو په ځان نه یو پوی یو کور ته یې نه باسلو چې راویښ شو په یو حمام کې وو. ویلو ډوډۍ به یې راکوله او 2 وارې ډوډۍ راکړې دی. هغه نور به وچه ډوډۍ وه. ملي امنیت ځواکونو نه ډېر خوشحاله یم چې موږ خپلو کورنیو ته روغ رمټ ورسولو. ډېر خوشحاله یم زه د خپلې کورنۍ سره.